او دا به ظاهر خان دی په انګلینډ کې او په لندن کې خپل مزدوري کوي، خپل ژوند کوي، هغو ته به ډالۍ کوم ډېر په مینه باندې. بد لیکم که ښه لیکم، بد لیکم که ښه لیکم، ښه یې په خپل زړه لیکم. تاسو چې هر څه کوئ زه خو به هر څه لیکم، او سپینې سپینې وایمه ټکي پکې سره لیکم. وینه ده او وینې ته څنګه به اوبه لیکم. چغې نورې مه وهئ، مه کوئ چې نه لیکم. کله چې تاریخ لیکم دا خلک به مړه لیکم، او لیکم د پښتو غزل ټول پکې سپیره لیکم. ماتې کړو قلم زما اوس یې په چاړه لیکم. ښه سوچه پښتون یم سټ په ځای شپېته لیکم، او اوس مې جوړې خپله شوه تاسو په ځای ته لیکم. او ناست یم منظر اور سره نوم دې په سکاره لیکم. ډېره مننه جي. یو کلام به دې پسې یو غزل دی هغه به تاسو ته وړاندې کړم. وایي په مخلوقاتو کې اشرفه انسانیت داسې وي، په مخلوقاتو کې اشرفه انسانیت داسې وي، پس پښتونې دا د بل د خور حرمت داسې وي. مور دې د بل کره جامې وینځي تا برید ساتلی، تا نه خو مور ښه ده ځوانانو کې غیرت داسې وي. قسم په خدای چې سور کافر کې بس رحم خو وي، تا خو دا خلق ملنګان کړل حکومت داسې وي. زړې چپلې او په پوندو کې مات شوي ازغي، مولا ته وایه دا د مور د خپو جنت داسې وي. سبا به غیبې ته ظالم ته خو ظالم ووایه، سبا به غیبې ته ظالم ته خو ظالم ووایه. که حقیقت را باندې وایي جمهوریت داسې وي، مړ په هیزه شي او حساب شي د کرونا په نوم، بوس خو څوک نه خوري، وبا داسې وي، افت داسې وي. ړومبی غل زیم او بیا زور پسې زور پسې، ړومبی غل زیم او بیا زور پسې زور پسې. مونږ بېایمانه یو د ملک او قام خدمت داسې وي. یسرې کافرې بخنه وایي ړومبی غل زیم او بیا زور پسې زور پسې. مونږ بېایمانه یو د ملک او قام خدمت داسې وي. بس یو جومات ویني انسان درته بیخي نه ښکاري، ځان مسلمان ګڼي تباه شي عبادت داسې وي. یوې روټۍ ته مې د ځان سره بچي کېنول، یوې روټۍ ته مې د ځان سره بچي کېنول، کار پې ونه شو اتفاق کې برکت داسې وي. یسرې کافرې په منظر خو دې توبې وویستې، دا مینه دې ته وایي مړې محبت داسې وي. السلام علیکم ګرانو مینوالو، په خپل پروګرام کې منظر افیشل یو ځل بیا تاسو ته مخامخ نیغ په نیغه. نن به تر سبسکرایب نه وایم ځکه چې بس تاسو به دا اوس په خپله کوئ. دا ستاسو چینل دی، دا اواز چې زما د خولې نه وځي او دا تصویر چې ستاسو تر دې سترګو پورې درځي دا زما پاتې نه شي. په دې به ستاسو رای، ستاسو فیصله، ستاسو مشوره، دا به ستاسو اختیار وي. دا چینل ستاسو دی، دا زما نه دی. ستاسو خوښه که غورځوئ مې او که خیجوئ مې ستاسو مرضي. زه په دواړو خوشحاله یم. زما وروڼه یئ، پښتانه یئ. شمشاد علي شمشاد صاحب زموږ د جمال پښتو ادبي جرګې صدر دی، او زه به دا خبره کوم چې زه دا خلک وایي چې په پټو، زه پټو ما تیاره کې وم. زه چې دې رڼا ته راغلی یم، زه چې دې خلکو ته راغلی یم، زما چې پہچان جوړ شوی دی، نو شمشاد علي شمشاد صاحب په دې کې پوره حقدار دی، حصهدار دی. ځکه چې دا جرګه، دا پلیټفارم، دا لار دا ماته شمشاد علي شمشاد صاحب را کړې ده. زه ورله ډېر په احترام ګورم. زما مشر دی، زما ډېر قابل احترام دی، او زه غواړم چې هر سړی د شمشاد صاحب قدر وکړي، ځکه چې داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي په تاریخ کې. دومره مینهناک، دومره رحمدله انسان زموږ په جرګه کې، زموږ په تنظیم کې، او زما په دې خوا کې داسې به ماته بل ملاو نه شي. الله دې ورته ژوند ورکړي. دا کلام دا پروګرام به د شمشاد علي شمشاد صاحب په نوم کومه معنه به ترې زما د زندګۍ جوړه شي، کومه معنه به ترې زما د زندګۍ جوړه شي. او زه چې ساه راکاږم سینه کې مې سیلۍ جوړه شي. مونږ ته سپوږمۍ ښکاري خو دا تپوس نهر نه وکړه، مونږ ته سپوږمۍ ښکاري خو دا تپوس نهر نه وکړه. هغه قسم خوري چې بیخي ترنه روټۍ جوړه شي. د دې وطن په نخترونو دې لمبې ولګي، د دې وطن په نخترونو دې لمبې ولګي، چې زما کټ نه وي او ښکته کې کورسۍ جوړه شي. تعلیم زما خلکو کې کومه تبدیلي راوسته، تعلیم زما خلکو کې
کومه تبدیلي راوسته بلا پې راشه د قلم نه د شپېلۍ جوړه شي زما د کټ بازوګان یوسی زه په ځمکه ښیم یتیمه ناوې شوه که دې ته ترې ډولۍ جوړه شي زما ماشومې خور اختر په سرو لمبو تیر کړی د وطن هره کارخانه کې د ګوډۍ جوړه شي د پښتونخوا په کوه کاف کې مې دیوان دیره دي ډېره مشکله ده چې تا نه ښاپېرۍ جوړه شي ورته جامه د ترنم به شي زما سویلي ستا د سلګو نه به نغمه د ازادۍ جوړه شي اسمان کې دومره طاقت نه وینم چې دوه ساتي اسمان کې دومره طاقت نه وینم چې دوه ساتي بلای ته مزه هسې نه تا نه سپوږمۍ جوړه شي او منظره داسې خاوره چرته ده حیران به دي کی منظره داسې خاوره چرته ده حیران به دي کی په پښتونخوا کې خو بوډۍ نه هم جنۍ جوړه شي ډېره مننه جي مینه روغ به یې جوړ به یې خوشحال به یې تکړه به یې په خپلو خوشحالو کې په خپلو منډو ترړو کې په خپلو ارمانونو کې په خپلو امیدونو کې به بوخت یې الله مو په خپل منزل ته په خپل مقام ته په خپل مراد ته په خیر خیر سره ورسوه څومره مسافرونه چې زما بهر دي او ژوند کوي په هغو ډېر ډېر سلامونه او د وطن د فضاګانې او د وطن د هواګانې مو ته سلامونه وایي زما به یو ریکوست دا وي چې زما په پروګرام کې به انشاءالله تاسو ته ستاسو دردونه ستاسو تکلیفونه ستاسو زخمونه پرهرونه اوازونه چغې او د دې خاورې د دردونه به تاسو ته میلاویږي د قبول کې د منظور کې د سبسکرایب کې د په تاسو ده تاسو سره مینه کوم تاسو ما سره مینه کوئ دا به تاسو رسوئ یو خپل مقام ته زما یو ډېر ګران رور دی په اسټرالیا کې سلیمان دا کلام به هغوی ته ډالۍ کړم په پرت کې خپل ژوند تیری الله دې ژوندی لري وایي ذکر د افغان د شجاعت کوم نو بد کوم ذکر د افغان د شجاعت کوم نو بد کوم رور سره کوم مینه محبت کوم نو بد کوم سم دې کړي عمل د خلک سم کړي زه به غلی شم سم دې کړي عمل د خلک سم کړي زه به غلی شم ځکه دا جهاد کوم جرأت کوم نو بد کوم ټول عمر د خلک په فرقو کې تقسیم کړي دي ټول عمر د خلک په فرقو کې تقسیم کړي دي ستا د دې عمل نه که نفرت کوم نو بد کوم ستا ظلم که ځان باندې برداشت کړم نو کافر بشم ستا ظلم که ځان باندې برداشت کړم نو کافر بشم تا نه که په نره بغاوت کوم نو بد کوم دې خلکو ټول عمر ستاسو جبر په ځان وړی دی دې خلکو ټول عمر ستاسو جبر په ځان وړی دی ځکه د دې خلکو حمایت کوم نو بد کوم تاکې بربنډېږم په یوې سړې روټۍ پسې تاکې بربنډېږم په یوې سړې روټۍ پسې ای وطنه تا نه که هجرت کوم نو بد کوم تا خو پښتنه خپلو شعرونو کې بدنامه کړه تا خو پښتنه خپلو شعرونو کې بدنامه کړه ځکه ستا په مور او خور غیرت کوم نو بد کوم غلی یم نو ته په زړه کې وایې یارېدلی یم غلی یم نو ته په زړه کې وایې یارېدلی یم خلکه چې دومره شرافت کوم نو بد کوم نو ډېر شیخان مې ولیدل چې ګرځي په بنګړو پسې ډېر شیخان مې ولیدل چې ګرځي په بنګړو پسې زه د بدې ورځې حجامت کوم نو بد کوم نور به د منظر غزل کې څه وي خو بس دومره چې تا ته پکې سوال کوم منت کوم نو بد کوم ډېره مننه جي مینوالو ډېره مننه جي دل ازاري معاف او دا په ډېر څه قبول کوي ډېره مننه تر بل پروګرامه په الله مو سپارو ډېره مننه السلام علیکم